د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقي ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفرونه هدف همدا ناسته وه. د طالبانو دفاع وزیر او امیر خان متقي له احمدمسعود سره او اسماعیل خان سره په ایران کې پټې ناستې کړې دي او اوس رسنیو دا ښکاره کړه. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهې له لورې طالبانو ته غوښتي وړاندې شوي دي او طالبانو بیا دوی ته بلنه ورکړې چې افغانستان ته دې ورشي، خو دا معلومه نه ده چې که د ملي مقاومت جبهې مشر احمدمسعود افغانستان ته ستانه شي، طالبان به تر کومه بریده د سیاسي فعالیت یا اپوزیشن جوړولو اجازه ورکړي. په دې هکله د طالبانو تګلاره څرګنده نه ده او دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو دوی ته څه ډول وړاندیزونه کړي دي. بله مهمه خبره دا ده چې د طالبانو هم بیا ویلي چې اوسنی حکومت یې سرپرست دی او بدلون به پکې راځي، خو بل نور په داسې حال کې چې د طالبانو اوسنی حکومت ټول لوړپوړي غړي د طالبانو خپل ملګري دي، معلومه نه ده چې کوم غیر طالبان به پکې په دې حکومت کې شامل کړي او څومره برخه به ورکوي یا په څه وخت دا چار ته ترسره کوي. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. طالبانو سره د ځینې جهادي قوماندانانو په هکله مثبت نظر شته چې اسماعیل خان هم له دې کسانو یو بلل کیږي او له احمدمسعود سره د تعامل په هکله هم د طالبانو ځینې غړي مثبت نظرونه لري. خو له دې لیدنې د طالبانو بله ګټه هم دا ده چې دوی غواړي وښیي د ټولګډونه حکومت رامنځته کولو پر لور ګامونه پورته کوي چې په رسمیت ته دوی پیژندل کېدو لاره هواره شي. او بله خبره دا ده چې ښایي طالبان غواړي د ملي مقاومت جبهې تر یو مشر لاندې فعالیت نه کوي او هغوی د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده څخه هم غوښتنه کړې ده چې نوی فرمانونه دي د جنو فرمان دي ایسته کړی شي او احمدمسعود څخه د طالبانو دفاع وزیر غوښتنه کړې ده چې په ډاډه زړه دې خپل هیواد ته راستون شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو، د الله په امان، تر بیا ښې چارې.